السلام علیکم. زه شکر الله شاکرم د افغان بایټ چینل څخه. چیرې موږ تاسو ته کمپیوټر پروګرامونه او مهارتونه درښیو. نن به تاسو ته د کورل اساسات درښیم. د کورل په انټرفیس باندې نن خبره کوو. د هر څه مخه لومړی باید کورل را خلاص کړم. کله چې تاسو کورل را خلاص کړئ ویلکم سکرین وینډوز به تاسو سره خلاص شي. په ویلکم سکرین کې موږ تاسو د نیو ډاکومنټ د اخیستلو لپاره یا دې ځای باندې کلیک کوو او یا هم راځو فایل ته نیو باندې کلیک کوو. کله چې نیو باندې کلیک وکړو نو دلته ډاکومنټ ته یو نوم ورکوو. ما ډاکومنټ ته نوم ورکړ ټیسټ. له هغې نه وروسته پریسیټ ټاکو، نمبر آف پیج ټاکو، هغې نه وروسته پیج ویوز ټاکو او د هغې نه وروسته کلرز ټاکو. نو موږ ډېر په کورل کې سیموایکي رنګونو څخه استفاده کوو. همدارنګه له دې وروسته موږ د پیج سایز ټاکو. زه دلته د پیج سایز A4 انتخابوم. د دې نه وروسته اورینټیشن ټاکو. موږ دوه قسمه اورینټیشن لرو، یو ته پورټریټ ویلی شي او بل ته لینډسکیپ. نو زه لینډسکیپ انتخابوم. له دې وروسته ریزولوشن انتخابو چې معمولا ریزولوشن موږ 300 ساتو. له هغې نه وروسته به اوکې ووهو. کله مې چې نوی ډاکومنټ واخیسته نو دغه وینډوز به ما سره راڅرګنده شي. دا د کورل انټرفیس ده. لومړی راځم دغه برخې ته. دې برخې ته ټایټل بار ویلی شي چې په دې کې دا بټنې شاملې دي چې د کلوز بټن ده، د ریسټور ډاون بټن ده او د منیمایز بټن ده چې دې بټنو سره تاسو تر ډېره اشنایي لرئ ځکه چې په ټولو پروګرامونو کې دا بټنې شته. دوهمې برخې ته مینو بار ویلی شي. دا مینو بار دی چې دلته مختلف مینوګانې لکه فایل، ایډیټ، ویو، لیاوټ، ابجیکټ او همداسې نورې مینوګانې شامل دي چې په وروستیو درسونو کې په دې مینوګانو هم وغږیږو. له دې وروسته دغه برخه ده. دغه برخې ته سټنډرډ بارډ ویلی شي. په سټنډرډ بارډ کې تاسو کمانډونه لیدلی شئ. دغه کمانډونه اصلا په مینوګانو کې دي خو د دې لپاره چې دې کمانډونو ته لاسرسی اسانه شي او دا کمانډونه ډېر استفاده کیږي نو دا سټنډرډ بارډ ته اضافه شوي دي. د مثال په ډول یو ډاکومنټ کې تغییرات سیف کړئ نو د سیف کولو لپاره فایل ته به راځئ او دلته په سیف باندې کلیک کوئ. چې اوس دې ته اړتیا نشته، تاسو کولی شئ په سټنډرډ کې له دغه ځای څخه د خپل ډاکومنټ سیف کړئ. راځو درېیمې برخې ته. درېیمې برخې ته پراپرټي بار ویلی شي او دغه برخې څلورمې برخې ته چې دی ټول باکس ویلی شي. تاسو چې کله د ټول باکس څخه یو ټول انتخاب کړئ نو د هماغه ټول پراپرټي به دلته اضافه کیږي. مثلا که زه کراپ ټول واخلم نو تاسو به وګورئ چې د کراپ ټول پراپرټي تغییر شوه. یا مثلا زه راځم شیپ ټول اخلم نو تاسو به وګورئ چې شیپ ټول خپل پراپرټیانې څنګه شوي اضافه شوي. له دې څخه وروسته موږ تاسو راځو دغه برخې ته. دغه برخې ته چې دی کلر باکس ویلی شي چې په دې کې تاسو رنګونه لرئ او تاسو چې کله یو شیپ یا یو شکل انتخاب کړئ او غواړئ دې ته رنګ اضافه کړئ نو دغه ځای څخه تاسو کولی شئ دې ته رنګ اضافه کړئ. راځو وروستۍ برخې ته چې دغه برخې ته سټیټس بار ویلی شي. اوس په دې باندې بحث کوو. که چېرته ټول بار موږ سره نه وي یا مینو بار نه وي یا همدارنګه پراپرټي بار نه وي نو موږ به دا د کوم ځای نه فعالو. تاسو چې کله په مینو بار باندې رایټ کلیک وکوئ تاسو دلته د ټولو بارونو یا د ټولو پراپرټیانو نومونه لیدلی شي. تاسو چې کله په مینو باندې رایټ کلیک وکوئ تاسو دلته مینو بار، سټیټس بار، سټنډرډ، همدارنګه ټول باکس لیدلی شي. که چېرته غواړئ چې ټول باکس تاسو سره ونه اوسي ټول باکس نه ټیک مارک لرئ که ټول باکس به لرې شي. همدارنګه که بیرته غواړئ ټول باکس ولرئ نو دې ټول باکس ته به ټیک مارک آن کړي نو ټول باکس به څنګه شي فعال به شي. په همدې ترتیب تاسو کولی شئ سټنډرډ، سټیټس بار دا هم فعال او غیر فعال کړي. دلته موږ یو بل اپشن لرو چې دې ته لاک ټول بار ویلی شي. که چېرته لاک ټول بار فعال وي تاسو سره نو تاسو نشئ کولی چې د دې ټول بار ځای بدل کړئ، ټول بار بل ځای ته یوسئ. که چېرته لاک ټول بار نه ټیک مارک لرې کړئ یا لاک ټول بارس نه ټیک مارک لرې کړئ نو تاسو کولی شئ دغه ټول باکس یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړئ. مثلا زه دا دې ځای کې غواړم. یوازې دا ټول باکس نه بلکې څومره ټولز چې دي تاسو ټول انتقالولی شئ. د مثال په ډول زه غواړم دغه ټول انتقال کړم. دا دې دلته انتقال کړم په دې ترتیب. سټنډرډ دې ځای ته راغی، بیرته خپل ځای ته وړم، خپل ځای ته لاړ، ټول باکس خپل ځای ته وړم، دا دې خپل ځای ته لاړ. په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې د ټولز ځایونه تغییر کړئ. یوه برخه پاتې شوه. دغه برخې ته پیج ویلی شي. تاسو چې څومره ډیزاین کوئ نو تاسو به د پیج په مابین کې خپل ډیزاین وکوئ. تاسو کولی شئ یو ډیزاین بل ځای کې وکوئ خو د دې لپاره چې دا ډیزاین ستاسو پرنټ شي هغه به خپل پیج ته څنګه کړئ داخل کړئ. دا و د کورل فایل. زه هیله لرم چې تاسو دا درس خوښ کړی وي.
مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او کوم پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ. تر بل ویډیو پورې الله مو مل شه.